बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د برایټ فیوچر کمپیوټر اکیډمۍ له طرفه نن زموږ یو بله ویډیو ده چې په هغې کې به مونږ جوړو مطلب مونږ یو ایج کیلکولیشن لپاره فایل جوړو چې مونږ سره امپلای یا د سټوډنټ ایډمیشنز وغیره کې یا د شانتې د هغې د ایج کیلکولیشن ضرورت یې پکې د ایج کیلکولیشن فارموله به مونږ نن زده کوو او یو پریکټیکل فایل سره به یې زده کوو ځکه چې زموږ سره ډېر خلک د فارمولې زده کوي خو بیا د هغې هغه سوچ نه لري چې دا زموږ څنګه په کار راځي او په کوم ځای کې به په کار راځي نو په دې وجه مونږ هر یو څیز په یو پریکټیکل فایل سره جوړو چې خلک پې پوهېږي سټوډنټان پې پوهېږي فرض مونږ سره ډیټ آف برث date او دلته ایج دا مونږ سره راغی او دې ځای کې به مونږ سمپل ایج کیلکولیشن شیټ او دلته به مونږ راولو فرض کا نیم به راولو اعزاز خانم وقاص علي شمس علي خان او دلته به مونږ سره راشي سجاد علي دا مونږ سره یو فایل راغی دا به مونږ ټول سنټر ته کړو ټیک شو او دا به چې دی دا به بوډ شي دا به ټایم نیو رومن شي او دلته به مونږه کلر فیل کړو بلیک دلته به اورنج دا به لږ مونږ ورکړو فرض کړه د مونږ سره ټوډے نن مونږ سره دا تاریخ دی ټوډے تاریخ مونږ سره څه دی دا دی دا فارموله مونږ به ټول ونیوله کته مو راوسته نننی تاریخ راغی فرض کړه د اعزاز ډیټ آف برث چې دی مونږ سره 01/26/1999 دغه شانتې د دې مونږ سره 8/18/1998 دغه شانتې د دې تاریخ کې مونږ سره 9/28/1997 دغه شانتې 3/1 او دغه شانتې 4/25/2000 اوس دلته مونږ فارموله کوو فارموله لګو فارموله مونږ سره is equal to dated if date of birth present date او ډبل کامو کې مونږه په ایرز کې چې دی د ایج شو کول غواړو نو د هغې لپاره مونږ وایو لیکله او دا مونږ سره 24 سال شو دغه شانتې دا فارموله مونږ به د ټولو باندې اپلای کړو د ټولو ایج چې دی مونږ سره راووتو ټیک شو یو پې راوته بیا غوږ شئ یو پې دا فارموله دوباره کومه او دا مونږ سره فارموله ختمه شوه is equal to dated if date of birth comma present date comma double کامو کې مونږه ایر کې هول غواړو ایج نو مونږ به وایو ټیک شو انټر
دا مونږ سره ایج راغی د 24 سال ایج دی دا شانتې ټول به مونږ سره راشي. اوس دې ځای کې زه چینجز وکړم فرض کا زه دا راولم 0 دلته مونږ سره 32 ته لاړو. ټیک شو، د 32 سال عمر شو. دا زمونږ یو سمپل کلاس و نننی. انشاءالله مونږ سره اوسئ. مونږ به دا شانتې پریکټیکل فایل او پریکټیکل فارمولې د پریکټیکل فایل سره جوړو چې ستاسو پې دماغ کار کوي انشاءالله. والسلام.